ګوره دا اوس افوا چلیږي ډېر زیاته په ملک کې نن سبا ډېر افوا شروع شوې ده. بعضې جرنلسټ دا وایي چې 14 صوبې به جوړېږي، څوک وایي 12 به جوړېږي، څوک وایي چې 14 به جوړېږي. نو دا یو سلسله اوس هغه د مخامخ دا او چونکې حکومت ته 2/3 میجورټي ملو شو، نو په دغه لحاظ سره دا افواګانې شروع شوي دي. خو زما به دا سوال مونږ خو په دې باندې هغه پورې خپل حتمی رد عمل نه ورکو چې څو پورې څه مخامخ څه واضح څه هغه رانشي د حکومت ته طرفه چې بھئی دا مونږ کول غواړو. دا څلور صوبې دی. اوس مثال ورکوي د انډیا چې هلته ډېرې صوبې جوړې شوې. انډیا ډېر لوی ملک دی، ایریا وایز ډېر زیات دی، پاپولیشن وایز ډېر ملک دی، او پاپولیشن وایز هم ډېر لوی ملک دی. د چین مثال هم خلک اکثر ټیک ده. دلته ګوره زمونږ مخکې نه وسایل کم دي. مشکلات اوس دا کم صورتحال چې نن سبا جوړ دی، د دهشتګردۍ، د غربت، د زمونږ معیشت هم لا مضبوط نه دی په هېڅ لحاظ سره هم، او سیلاب هم راغی. په دې وخت کې یو نوې داسې شوشه پرېښودل زما په خیال دا د ملک لپاره مفاد کې نه ده. او آیا مونږ دا افورډ کولی شو؟ که تاسو نورې صوبې جوړې کړئ د هغوی خرچه، اسمبلی جوړول، سیکرټریټ جوړول، گورنر لګول، بیروکریټس هغه کول، نو دا خو یو ډېر لویه خرچه ده په دې لحاظ سره.